یو ښه او دوه بد خبرونه په همدې ویډیو کې را سره وګورئ او زموږ ځواک ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ. ملي امنیت شورا ملي امنیت شورا د ملکی تلفاتو په اړه د یو نامه راپور ته په ځواب کې ویلي له سیمو څخه د حکومت موندنې او شواهد ښیي چې وسلوال طالبان لا هم د ملکي مرګ ژوبلې د غوڅ اکثریت مسؤلین دي. دوی وایي طالبان مستقیم نورو ترهګرو ډلو ته په زمینه برابرولو سره جګړې ته دوام ورکړی او په ملکیانو بریدونه کوي. د امنیت شورا په خبرپاڼه کې ویل شوي د ملکیانو خلاف د طالبانو تاوتریخوالی او بریدونه په قطر کې د امریکا او طالبانو د سیاسي هوکړې خلاف زیاتوالی موندلی دی. موږ یو وار بیا له طالبانو د سراسري اوږدمهاله اوربند غوښتنه کوو تر څو ژر تر ژره مخامخ خبرې پیل شي او ملکیان خوندي شي. همداراز ویل شوي دولت په میاشتو په دفاعي حالت کې پاتې شو خو طالبانو په دې ټوله موده کې د افغانستان د خلکو او تاسیساتو خلاف تاوتریخوالی جاري وساته. امنیت شورا یو وار بیا د ملکیانو خوندیتوب لپاره د جوړ شوي ځانګړي میکانیزم په رعایتولو ټینګار کړی او په وینا یې په دې برخه کې د امنیتي سکتور د رهبرۍ ټولې لارښوونې عملي کیږي. دویم خبر ملا برادر که امریکایان د ژمنې مطابق ونه وځي نوی تصمیم به ونیسو. د طالبانو د سیاسي ډلې مرستیال ملا عبدالغني برادر خبرداری ورکړی چې که امریکایي ځواکونه پر وخت له افغانستانه ونه وځي نو طالبان به نوی تصمیم ونیسي. ملا برادر له ایرانی رسنیو تصنیم سره په مرکه کې ویلي له امریکا سره کومه پټه هوکړه نشته او دغه هیواد د دوحې هوکړې له مخې افغانستان کې خپل سرتیري 8600 ته راکم کړی دی. نوموړي دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې له امریکا سره د طالبانو د هوکړې په دوو پټو ضمیمو کې له داعش سره د طالبانو او امریکا ګډه مبارزه او په افغانستان کې د امریکایي اډو مشروط پاتې کېدل منل شوي دي. صحیحون له امنیتي سرچینو معلومات ترلاسه کړي چې له 5 اډو څخه د امریکایي ځواکونو د وتو وروستۍ ادعا د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوحې د هوکړې پر اساس یوازې نمایشي او تیریستونکې ده او تر اوسه یوازې هغه امریکایي عسکر له افغانستان څخه وتلي چې په کورونا ناروغۍ اخته وو. دریم خبر خوست کې لاریون پښتانه نه بیلیدونکي دي پاکستان اغزن تار مغزوه. نن ورځ خوست ولایت کې یو شمیر ځوانان د یو لاریون په ترڅ کې له پاکستان حکومت وغوښتل چې پر ډیورند کرښه دې له پاریدونکو چارو لاس پر سر شي. دوی د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې پښتون قوم نه بیلیدونکی دی او پاکستان دې د اغزن تار له غځولو او پر ډیورند کرښې د خنډونو له جوړولو لاس پر سر شي. د لاریون ګډونوال همدا ډول د پاکستانی ملیشه ځواکونو له خوا پر افغان خاورې د توپونو او توغندیو بریدونو چې یو شمیر ولسي وګړو ته پکې تلفات رسېدلي غندلي او پر افغان خاورې څرګندون تیری بللی دی. د خوست په نننۍ لاریون کې پر حکومت او افغان طالبانو غږ وشو چې د سولې بهیر د پیل او بین الافغاني خبرې دې زر پیل شي. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی راپور د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ ځواک ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت.